السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامدا ومسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره څه کسان دي او هغوی بهر ملک کې دي، په یو ډیره کې اوسېږي، د دې ویرې نه بهر نه وځي چې حکومت والا به یې ونیسي، فلهذا په همغه ډیره کې جمع کوي. خو چې دا څوک جمع ورکوي نو د دې سړي ګیره هم نشته او علم هم نشته، فلهذا دوی دلته مستقله جمع کوی شي او که نه. جناب محترمه، دا دوه مسلې دي که نه. یو مسله دا ده چې یاره بغیر د مسجد نه په دوکان کې، کور کې یا ډیره کې مستقل جماعت سره مونځ کول. دویمه دا ده چې امرود بیګیري والا سړی جمع چاته ورکوي. نو دا دوه مسلې دي. اوله مسله پکې لږه خطرناکه ده چې مستقله جمع بغیر د مسجد نه په بل ځای کې کول، دا خطرناکه ده، دا مکروه تحریمي ده مستقله په بل ځای کې کول، او په دې سړی ګناهګاریږي هم. لکه دا مسله باقاعده طور سره د فتاوا هندي ډېره مفصله لیکلې، هغه چې محید د سرخسی کې لیکي او عام مشایخ په دې باندې دي چې نه واجبتون، سنت موقت خو ده، خو قول پکې دا ده چې دا واجبه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې الفاظ چې کوم حدیث مبارکه پکې را نقل دي نو ډېر سخت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لقد هممت ان آمر بالحطب فیحتطب، بل روایت کې راځي فیحطب. خو رسول الله فرمایي زما زړه دا دی چې زه خشاک او لرګي په چا باندې راجمع کم او بیا یو کس جمع ته مخکې کم او دغه خلکو کورونو ته اور واچوم چې په کور کې جمع کوي. د قرنګ فتاوا شامی کې باقاعده طور سره باب الامامت کې غاټ بحث په دې باندې شوی. هغې کې راځي چې عبدالله ابن ام مکتوم مړون صحابي و، هغه رسول الله مبارک ته ویل یا رسول الله ماته په کور کې یو ځای برابر کال ته راته یو دوه رکعته د برکت دپاره مونځ وکړه، هغې نه به زه په کور کې مسجد جوړ کړم، بس مستقل مونځ به هلته پکې کوم. اول رسول الله مبارک ورغی او اراده یې دا و چې اجازت ورکړي، خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کور کې مونځ کو نو بس مؤذن اذان وکړ او هغه یې واورېد. رسول الله ورته وفرمیل تا ته په دې کور کې زه اجازت نه در کوم، ړوند وګوره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په کور کې د مستقل مونځ اجازت ورنه کوي. یو نیم مونځ که وشي نو خیر دی، خو مستقل هلته جمع کول دا مکروه تحریمي عمل دی. دا مسله خیر الفتاوا لیکلي، دویم جلد 356 نمبر صفحه ده، ما يتعلق بالامامه والجماعه. هلته ورته ویلي چې یاره په دوکان کې مونږ مونځ کوو ځکه دوکان نشو پرېښودی، نو بیا یې لیکلي دي چې دا دوکان پرېښودل او نه پرېښودل دا خو دنیوي امور دي او د دې دپاره مستقله جماعت ترک کول دا نه ده جایزه. دا وګوره فتاوا دارالعلوم دیوبند دا مسله لیکلي، اول جلد 83 نمبر صفحه ده، کتاب الصلاه. فتاوا عثماني لیکلي، عثماني جلد اول د صفحه د 513 کتاب الصلاه. فتاوا محمودي ډېره ښکلې حل کړې، دوه ځایه حل کړې او لیکلي دي وایي مستقل جماعت په مطلب په مسجد کې نه کول، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم امر په دې باندې فرمایلی. نو مستقل په مسجد کې جمع نه کول دا مکروه تحریمي عمل دی او په لیکلي په دې سړی ګناهګاریږي. شپږم جلد 419 نمبر صفحه ده، باب الجماعت. پاتې شوه دا خبره چې امرود او بیګیري دی پکې، نو خیر دی، هغه مکروه تنزیهي عمل دی، خیر دی، هغې کې څه مسله نشته. زیات نه زیات دا تنزیه خلاف اولا کار دی. امرود پسې جمع کول او هغه امرود چې صبیح الوجه وي، چې ښه ښایسته وي او د سړي ورته شوق کېږي او د فتنې سبب وي، نو هغه امرود پسې بیا مکروه تنزیهي دی، مکروه تحریمي بیا هم نه دی. نو که بالفرض مسجد کې وي او امرودي نو خیر دی، هېڅ مسله پکې نشته. او داسې امرود هم وي، یو خدا دی چې هسې کیچ غوندې شی وي، صرف یې ګیره نه وي، نور ورته سړي شوق نه کېږي، هغه پسې خو هغې پسې مکروه تنزیهي هم نه ده او خلاف اولا هم نه ده. او که نه داسې وي چې ښه تک سپین وي، صبیح الوجه دې ته وایي چې بالکل د سړي ورته شوق کېږي، نو که دا قرنګې سړی وي او ماشوم وي نو د هغه بیا مستقله جمع ورکول دا بیا مکروه تنزیهي ده. تنزیهي معنی خلاف اولا ده، بیا هم که وکړه جایز ده. دا مسله باقاعده طور سره امداد الفتاوا کې حکیم الامه مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله حل کړي، اول جلد 294 نمبر صفحه ده، باب الامامه والجماعه. خیر الفتاوا کې لیکلي دي، دویم جلد او 208 نمبر صفحه ده، ما يتعلق بالامامه. فتاوا فریدی دا مسله حل کړي. فتاوا مفتی فرید رحمه الله چې شمس الفقهاء دی، هغه ورسره عنوان هم دا کړی، امرود کې پیچھے نماز پڑھنا مکروه تنزیهی ہے، وی دا مکروه تحریمی نه دی، تنزیهی دی. دویم جلد او 354 نمبر صفحه ده، باب الامامه، فصل فی الاحق بالامامه. او فتاوا محمودی حل کړي د شپږم جلد. فتاوا محمودی خو ورته بالکل جایز ویلي، وایي هېڅ خبره نشته، بس روا دی. فتاوا محمودی شپږم جلد 315 نمبر صفحه ده، باب الامامه. السلام علیکم ورحمت الله.